در بیان معرفت حق تعالی په بیان د معرفت د الله تعالی شه دا سبق مشتو سے شریک کړه خو بیا مې شپږ شرینا مې ویلی وی هست عارف را بدل مهرو وفا کار عارف جمله باشد باصفا ہر کے اور معرفت بخشد خدائے غیر حق را در دل او نیست جائے نزد عارف نیست دنیا را خطر بلکہ بر خود نیست تش ہرگز نظر معرفت فانی شدن در وی بود ہر کے فانی نیست عارف کے بود عارف از دنیا و عقبہ فارغ است زاچ باشد غیر مولا فارغ است ہمت عارف لقائے حق بود زاکے در حق فانی مطلق بود هست عارف را بدل مهر و وفا مهر و وفا چې معطوف و معطوف علیه یو مناوی یا با الفاظ دیگر معطوف مناو کو د معطوف علیه به دغه تویی عطف تفسیر اسه خو عطف شه دوا مختلف شاینا چې په یو حکم شه جمع شي کنه خدا مختلف شاینا نوی الفاظ مختلفی معنی واوی هست عارف را بدل مهر و وفا شتا د عارف لرا پزړه سره محبت کار عارف جمله باشد باصفا کور د عارف تمام د صفی سروی یعنی د صفانیت سروی د هر عمل ہر کے اورا معرفت بخشت خدائے ہر چل رچے معرفت ویر کو اللہ تعالی بخشد مضارع دو دے بخششنا دے دینا غیر حق را در دل اونست جائے غیر حق یعنی ما سوا اللہ دے اللہ تعالی نا ما سوا دے ما سوا اللہ دے پورا پزړه د دشه نوی زوی یعنی د عارف پزړه د بل مینه د پورا زوی نوی د عارف پزړه صرف د الله تعالی مینوي نزد عارف نیست دنیا را خطر د عارف پزړه د دنیا لرا هیڅ مقام نشتا د عارف پزړه دنیا لرا هیڅ مقام لوی نشتا بلکہ بر خود نیست تش ہرگز نظر بلکہ خپل زون یا نیست تش نشتا د ہرگز نظر هیڅ کلا نظر یعنی عارف سړی په دنیا په عظمت یا د دنیا په مقام باندې نظر نه سوتی دای خدا سے غرق وی د الله تعالی په مینا شي چې د خپل زونه ویروي په خپل زون یا نظر نه وی معرفت فانی شدن در وی بود معرفت فانی کے دل دی فانی شدن فانی ہو جانا در وی بود پا اللہ تعالی سے وی دا ضمیر دا کنا معرفت فانی کے دل دی پا اللہ تعالی سے ہر کے فانی نیست عارف کے بود ہر سک چه فانی ندا عارف کلا دا چه فانی ندا عارف یا ندا یعنی دا عارف تے پورا فنا شرط او فنا پسادا الفاظ سے داغا مفهومی په ذهن شکشه نه یې چې د خپل رضا د الله تعالی پر رضا شه ورکول تا فنا وی عارف از دنیا و عقبا فارغ است عارف د دنیا و د آخرت نه فارغ ده یعنی د عارف نظر نه په دنیا دا و نه په عقبا په آخرت سے په جنت دا د عارف نظر صرف په الله تعالی دا ویلې خو عارف چې دا د اغ اخو په الله تعالی سے فانی دا په جنت نه دا فانی په جنت سے دی اپ الله چې الله او تویی چې تم چې مندل کل جهان میں و مندو چې الله تعالی د میند کو خو جنتی نه دیتو دی الله تعالی خپل دوستونه ته به د جنت نه مسوا بل زوی خو نو ورکای جنت به ورکای الله پاک خو دغه قیمتي داو دغه دو چې سړی دا سوال چکای سړی دا سوال کوي چې یا الله تر نه روزي شه چې الله د ناروزی شي په داسې غونډه خبره راغله دوزخ نه ته پناه یا میلاو شله و جنت ته میلاو شو و خالی جنت چې غوړه دغه وړي کا سوال ده عارف از دنیا و عقبه فارغ است عارف د دنیا و د آخرت نه فارغ ده بے پروا ده فارغ معنا بے پروا
زاچه باشد غیر مولا فارغ است زکا چه از آنچه یعنی د اغه د وجنا چه باشد غیر مولا فارغ است زکا چه دای غیر د مولانا بے پروا ده یعنی د الله نه ما سوا چې څه دی ا د په پرواش نرسي جنات دوزخ خوره دا وکړه د په یغه نرسي د نظر صرف په الله د الله تعالی نه روزي وي همت عارف لقای حق بو دینه دغه شی د قوند نظم کوچا قاعده چې همت د عارف لقا د الله تعالی وی لقا منا دیدان د الله تعالی په جنت شو الله پاک جنتیونه ته د سر پسترګه خپل دیدان ورکو په دنیا شخو د دنیا سترګه الله تعالی نشي لیدلا و آخرت شو به الله تعالی د جنتیون سترګې ته دا قوت ورکو چې د الله پاک د دیدار قابل وشي نو همت د عارف ملاقات د الله تعالی دا ځکه در حق فانی مطلق بود ځکه چې دای خو الله تعالی شه در حق په الله تعالی شه فانی مطلق مکمل فانی دا